دا د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د سورپل سیمه ده. په دغه سیمه کې د کابل کندهار غځېدلې لویې لارې ته څیرمه په شاوخوا 2.5 جریبه ځمکه د جومات جوړولو ډبره کېښودل شوه. موږ به تاسو سره پوره همکار یو او نور خلک به ان شاء الله دې ته دعوتو، ځکه چې دا ډیر غټ ځای ده، ډېرې مالي مرستې ته ضرورت لري. موږ هم ان شاء الله در سره همکار یو، مالي او جاني، او نورو خلکو ته به ان شاء الله دعوت ورکوو تر څو دغه ښایسته مځکه په دغه ښایسته مسجد باندې لا ډیره ښایسته آباده شي. چې موږ د زړه نه هڅه پکې وکړو دا مسجد ده، موادو ته پکې ضرورت شته، سیمټ، تیږه، سیخ، دارنګه پیسې چې په وس باندې پیسو ته پکې ضرورت شته. نو هغه کوم مجاهدین ملګري دي، که مسؤلین دي، که عام خلک دي، ټول چې آینده له خیره موږ دلته ګورو یو لوی مسجد آباد او په دې کې د ورځې په سلګونو او په زرګونو مسلمانان ورونه عبادت کوي. دا یو صدقه جاریه ده. د دې جومات جوړولو لپاره ځمکه د همدې سیمې یو اوسیدونکي له لوري ځانګړې شوې. مسؤلین وایي چې د یاد جومات چارې به د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د شاوخوا 1.5 کال په موده کې بشپړې شي. ډېره ورځ د ما د خوشحالۍ همغه وله چې د خدای د کور دپاره مې دا ځمکه ورکړله او د موږ دغه جهادي قمندانانو او رئیس د شورا د علماو زه دې کار ته واڅولم. مسجد چې د نارینه‌و لپاره مریږي شل په شلو کې آباد لري چې په 2 پوړونو کې به جوړیږي په حدود 12 میلیونه افغانۍ کې به ورباندې لګښت راسي چې تر دې مهاله د ولس خلکو، ځوانانو، سپین ږیرو، تجارانو لخوا په حدود 1 میلیون افغانۍ کې چنده ورته ټوله سوې. یاد جومات چې تازه د رغولو ډبره کېښودل شوه 2 برخې لري چې یوه یې د نارینه‌و او بله به یې د ښځینه‌و لپاره وي.